د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان او هند ترمنځ یو سیریز پلان دی. دا به تاریخ کې لومړی ځل وي چې افغانستان له هند سره یو دوه اړخیزه د 500 ورځو لوبو سیریز کوي. البته دا هغه سیریز نه دی چې افغانستان باید د هند سره په FTP کې ترسره کړی وي. هند د ورلډ ټیسټ چمپینشپ نه وروسته وخت لري او دوی غواړي چې 2023 کال 500 ورځې نړیوال جام ته په خپل کوربتوب سالیو لپاره ښه تیاری ونیسي. دا چې دغه سیریز له سریلانکا سره پلان شوی او دوی غوښتل سریلانکا سره وکړي، خو سریلانکا ونه کړی شو چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي. هغوی به اوس غوروي پړاو لوبې کوي، خو سریلانکا ځان دپاره بل سیریز برابر کړ چې افغانستان سره به دوی د 500 ورځو لوبو سیریز کې چې د هغې نیټې هم اعلان شوي دي. نو افغان کرکټ بورډ ته کریډټ ورکول کېږي چې دوی کافي بیزي سکیجول برابر کړ. څه هم هند سره لوبې په پلان کې نه وي، له سریلانکا سره لوبې په پلان کې نه وي، یوازې موږ بنګلادیش سره فول سیریز لرو. خو دغه دواړو چانسونو په استفادې باندې چې مصرف یې هم په افغان کرکټ بورډ باندې راځي، دا ښه خبره ده. سریلانکا به افغان لوبډله کوربتوب کوي او هند به هم د افغان لوبډلې کوربتوب کوي. او زبردست او جالبه لوبې په دې وي چې د نړۍ بهترینه بالینګ اټیک راشد، مجیب، نبی، نور دا به د هند د بیټسمنانو او د سریلانکا د بیټسمنانو په وړاندې او د بنګلادیش د بیټسمنانو په وړاندې په راتلونکو یوه نیمه میاشت کې د لوبې ډګر ته وځي. نو د بنګلادیش خلاف سیریز هم اعلان شو او په منځ کې چې افغانستان کله له بنګلادیش سره ټیسټ سالۍ ترسره کړي، نو بیا به افغان لوبډله هند ته ورځي او په هند کې به 500 ورځې لوبې کوي. وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ چې کوم چیرمن دی میرویس اشرف دغه د فاینل لوبې لپاره د IPL فاینل لوبې لپاره هند ته غوښتل شوی دی، دعوت شوی دی. هلته به له هندي چارواکو سره وروستۍ خبرې د دغې سیریز د نیټو په اړه باندې وکړي. خو وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي هغه دا دي چې د افغانستان او د هند ترمنځ چې کوم د 500 ورځو لوبو سیریز دی د بنګلادیش او افغانستان ترمنځ د ټیسټ لوبې وروسته به ترسره کیږي. هغه کیدای شي د جون میاشتې په 23مه نیټه باندې لومړۍ 500 ورځې لوبه ترسره شي، د جون میاشتې په 26مه نیټه باندې دویمه 500 ورځې لوبه ترسره شي، او د جون میاشتې په 13مه یا هم 29مه نیټه باندې د افغانستان او هند ترمنځ درېیمه 500 ورځې لوبه ترسره شي. د هغې وروسته به افغان کرکټ ملي لوبډله بنګلادیش ته ځي او هلته بیا د 2 ورځې لوبو سیریز او د هغې نه وړاندې به د 500 ورځې لوبو سیریز ترسره کوي. نو یو فل سکیجول دی، شیډول دی د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره چې دا د جون میاشتې له لومړۍ هفتې نه شروع کیږي چې 500 ورځې لوبې سریلانکا سره دي، ورپسې بیا بنګلادیش سره ټیسټ سیالۍ ده، ورپسې 500 ورځې لوبې هند سره دي، ورپسې 500 ورځې لوبې بنګلادیش سره دي، ورپسې 200 ورځې لوبې موږ بنګلادیش سره لرو. د هغې وروسته بس په سپټمبر کې ایشیا کپ دی او همدارنګه ورپسې ورلډ کپ یا نړیوال جام روان دی. د هغې وروسته موږ ویسټ انډیز سره هم لوبې لرو، زیمبابوې سره هم لوبې لرو. نو یو بیزي سکیجول دی د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره، په ځانګړې توګه 500 ورځې لوبډلې لپاره چې ډېر زیات انتظار یې ویستی دی د لوبو لپاره، ځکه تقریبا که وکتل شي د دې کال د لومړۍ میاشتې په دې خوا چې موږ سریلانکا سره سیریز وکړ او د هغې نه وړاندې موږ تقریبا ډېر انتظار کړی او 2 میاشتې موږ انتظار کړی چې موږ بنګلادیش سریلانکا سره د لوبو وړاندې موږ زیمبابوې سره سیریز لرو. نو یو بیزي سکیجول دی او انشاءالله افغان کرکټ ملي لوبډله به د ټولو لوبډلو په وړاندې ښه لوبېږي، ځکه بهترینه سکواډ انتخاب شوی دی. فاست بالینګ کې مشکل شته دی، هغې دپاره موږ خپل وړاندیزونه کرکټ بورډ ته ورکړي دي او په سوشل میډیا باندې د هغې اظهار کړی دی. په دې باندې ټول قایله دي چې فاست بالینګ زموږ کمزوری دی. هغسې نه دی چې کوم په نړیواله کچه باندې فاست بالینګ باید وسي، خو سپین بالینګ، د افغانستان بیټینګ لاین، د افغانستان اوپننګ، د افغانستان آل راونډر چې کوم سیکشن دی نو ټاپ کلاس دی او بهترینه سیریزونو او لوبو تمه کیږي. نو په دې هیله تر بیا مو لوی العمل.